دا قرآن حکیم د خدای کلام دی. کلام الله ورته وایي د خدای خبره. اوس یو خبره درته وکم، هره زمانه کې د دین فتنې وي. لکه دې زمانه کې بعضې خلک روتي دي، څوک د قبر عذاب نه مني. بعضې خلک روتي دي، دې دور کې خو پټي ګزاره کوي، دې نه مخکې دور کې د نبي علیه السلام د احادیثو نه منکر خلک قرآن منم او حدیث نه منم. یا بعضې خلک دې دور کې داسې روتي دي چې هغوی ائمه کرام او زمونږ امامان حضرات هغوی پسې لګیا دي طعن لعن کوي. قرآن بس منم، حدیث منم، او د امامان پکې چا روستی دي. دا یو مصیبت زمونږ د علاقې ته راننوتی دی. هره زمانه کې داسې خلک شته چې هغوی د دین د اشاعت په لار کې رکاوټ پیدا کېږي. یو زمانه کې دا یو فتنه شروع شوه، زور و شور کې چې قرآن د خدای کلام دی او که نه دی. اوس دا خو زمونږ عقیده ده چې قرآن کلام الله د خدای خبرې دي. یو فتنه راووته د معتزله، دا مخکې دور کې تیر شوي دي او د دوی ډېرې غلطې خبرې او ډېر غلط عقاید پاتې شوي دي. اوس معتزله نشته، ختم دي، خو بعضې عقاید د هغوی د کتابونو او دلایلو په رڼا کې بعضې خلک نیغ نیغ کوي. لکه د قبر د عذاب انکار هغوی کو، د میزان او د وزن اعمالو انکار هغوی کو، او دا عقایدو څه په دې دنیا کې شته. نو د معتزله یو عقیده دا وایي قرآن د خدای خبرې نه دي، د خدای کلام نه دی. دا د هغوی عقیده وه، او د هغوی دلایل خو یو لوی غټ دلیل د هغوی داسې وی قرآن د خدای کلام نه دی. ولې؟ وی خبرو له جبه پکار یو، خوله وله پکار، غاښونه او مخارج وله پکار دي. خبرو د پاره سا د خولې نه وښکل پکار دي. خدای له جبه نشته، خدای له غاښونه نشته، الله په خوله کې مخارج نشته، سا اغشتل او وښکل نشته، نو خدای به خبرې څرنګې وکړي؟ دا د هغوی یو غټه نظریه او غټ فکر. دا یو حقیقي اختلاف و د اهل سنت والجماعت سره د هغوی. زمونږ بعضې اکابر دا یو نزاع لفظي ګرځوي، خو دا خبره داسې نه ده، مضبوطه جګړه تېره شوې ده. د الله کلام نفسي هغوی نه منه، وایي د خدای بلکل خبر نشته. خالقه دا کلام دا قرآن حکیم چې دی، وایي دا د خدای خبرې نه دي. د هغې متعلق مختلف نظریې به دوی پیش کولې، چې د جبریل او د فرشتو په زړه کې القو شي، یا لوح محفوظ باندې د خدای تعالی طرف نه یو نقش جوړ شي غیبي. داسې نورې څه نظریې د دوی وې، خو د دې نه دوی منکر و چې قرآن د خدای کلام دی. او ورونو دا فتنه په ډېر زور و شور کې وچلېده، او خصوصا په دغه دور کې چې زمونږ د اکابرینو ائمو زمانه وه، د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام احمد ابن حنبل او د دغې علماو دور. دا یو زور و شور شروع، قرآن د خدای خبرې کلام دی او نه دی، لوی جګړې او مناظرې شروع شو. بعضې کسان علما کرامو خو پکې کرانه کشي وکړه، خصوصا امام شافعي رحمت الله علیه چې کم مرکز وه خو یې پرېښود، او په دې خبرو کې زیاته ابتلا چې رسېدلې د امام احمد ابن حنبل ته رسېدلې. صاحب د مرقات د امام احمد ابن حنبل په حالاتو کې لیکي، په دې لومبي جلد کې بلکل، چې کله هغه د هغه محدثینو تاریخ لیکي، چې امام احمد ابن حنبل په دې کې ثابت پاتې شو. د علاقې چې کوم بادشاه هغه هم د دې معتزله د عقایدو لپیټ کې راغی. د بادشاه او د هغه د وزیرانو او د مقربینو هم دا نظریه او عقیده وه چې قرآن د خدای خبرې نه دي، د خدای کلام نه دی.
خدای له بالکل اړو د خبرو د کلام صلاحیت نشته. امام احمد ابن حنبل لګیا دی خپل درس کوي، بادشاہ او په سړی راولېږه دې طالبانو ته لګیا دی درس کوي. وی بادشاہ دی غواړي د سپیکر لغونې کم بادشاہ او په سړی راولېږه چې راشه دې درس ته ناست دی او کم سړي چې بداوي چې قرآن د خدای کلام دی د خدای خبرې دی هغه له به سخته سزا ورکول، جیل کې به یې چو، دورې او کروړې به یې ورکولې. ده پسې چې کله بادشاه سړی راولېږه وی بادشاه دې غواړي نو په غریب هیبت راغی او چې کم طالبان و شاګردان و سره په هغې لوی هیبت راغی چې خدایه اوس به څه چل کېږي. که چرته امام احمد ابن حنبل دا وی چې قرآن د خدای کلام نه دی خدا منې کېږي، او که دې دا وی چې قرآن د خدای کلام دی نو دله به دورې ورکوي جیل کې به چې خدای خبر څه چل به ورسره کوي. دی هغه پولیس والا په مخه که چې بادشاه دې غواړي راشه دی پوه شو الله نه امداد وغوښت چې خدای امداد مې وکړي، خو چې څوک حق خبره کوي نو هر ځای کې د هغه الله امداد کوي. دا خبره یاد وسات، بالکل د حق ملګرتیا کوه، رښتونې خبره کوه، خدای به ستا پوره پوره امداد کوي. دی چې کله روان شو په لاره خپل شاګردان ورسره دي، یو غل وله په مخه ورغی. هغه غل ورته وی صاحب چېرته روانې؟ وی بادشاه مې غواړي. وی یو خبره درته کوم. امام احمد ابن حنبل فرمایي وی ما ته د هغه غل د خبرې نه دا زړه مې داسې اوچت شوی. وی ما ته وی چې بادشاه به درنه تپوس کوي مونږ ته پته ده چې قرآن د خدای کلام دی او که نه، خو ګورې پام کوه مضبوطه خبره کوه، حق خبره کوه، خدای به دې ملګري. وی غل ما ته وی چې زه غلا کوم، زه غل او زه څو ځله په غلا کې ونیولی شم او ما د خپل جرم اقرارم کړی دی. یو ځل ونیولی شم، بیا ونیولی شم، بیا ونیولی شم، خو هر ځل چې ګیر شم نو خدای ته توبې وباسم چې خدای ګورې ما ته معافي کوه بیا به نه کوم، خدای مې بچ کړي. بیا ونیولی شم، بیا ویم چې خدای ما ته معافي کوه بیا به نه کوم، بیا مې خدای بچ کړي. نو یې زه غل یم او چې خدای پاک ته مخامخ ودرېږم نو خدای زما د غلا پرده واچوي ما نه اوسه پورې لاس پرې نه شو. نو ته خو یو ډېر لوی امام او ډېر لوی شخصیت یې، نو ته چې حقه خبره کوې انشاءالله پتا به م خدای پرده واچوي، خدای به دې حفاظت کوي. امام احمد ابن حنبل وی چې د غل دا خبره مې واورېده وی دا زړه مې مضبوط شو غټ شو. چې د بادشاه مجلس ته لاړ، مامون الرشید بادشاه، زه په دې درباریانو صاحب د علما او قاضیان ناست دي ځان ته مخکې ودروي. وایه امام احمد ابن حنبل ستا څه عقیده ده او څه د فکر او سوچ دی چې قرآن د خدای کلام دی او که نه دی؟ دې کې به دا دویمه خبره هم ستا حل شي چې ائمه او حضراتو د اکابرینو ته څومره لوی مشکلات رسېدلي دي. مونږ څو کړل د قرآن دپاره، د احادیثو په لار کې مونږ څو کړل او زمونږ اکابرینو څه کړي. الله دې د هغوی د هغې اعمالو اجر هغوی ته نصیب وګرځي. وی بادشاه ما ته وی څه دې سوچ دی؟ وی ما ورته وی چې القرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن د خدای کلام دی، دا قدیم دی او د خدای خبرې دي، حادث مخلوق نه دی. وی چې دا خبره مې وکړه فورا هغه مقابلین را پاڅېدل، ټول د بادشاه درباریان او ګیر چاپېره چې ناست وو خو مغه خلک وو. وی ودې لیدل صاحب عقیده خرابه، قرآن ته د خدای خبرې وی او بیا لا دا وی چې مخلوق نه دی قدیم دی. ودې لیدل مونږ وی چې دا عقیده خرابه شوې ده. بادشاه ورته وی خبره درسته کوه، وی همدقه مې عقیده ده. وی بویه دې سزا وله ورکړي، جیل کې واچ ټیم یې ولا مقرر کړه چې په فلانکې ورځ د امام احمد ابن حنبل ته دورې میلاوي.
چې مجلس ته کم وخت راوست خلق رالل، دا طالبان هم رالل، د امام احمد ابن حنبل شاگردان، د احادیث د فقه شاگردان ګیر چا پیرو درې، او دا مقابلین د معتزله د اعتزال د عقیدې خلک هم ټول ولاړ، بادشاه هم ولاړ دی او قاضیان او وزیران هم ولاړ دي. امام احمد ابن حنبل غوندې شخصیت له دورې ملاوي وی خبره ده خبره ده او که د خپلې خبرې نه اوړی وی نه چې څه مې ویلي دي درست مې ویلي دي، ما سره دلایل دي باقاعده، دلایلو په رڼا کې راشئ چې زم پوه کړم. هغې وی دلیل ته نه ګورو، د خلکو عقیده دې خرابه کړه. دورې والا ورکوي نو کمیس یې ته لر کړه په دې شی وی او لاسونه یې وله شاته وتړل. ولې چې په ده غزار کېږي چې دا دوره کلکه ونه نیسي، دا سرمن ونه نیسي. جلاد له دوره ورکړه چې هغه وله لومبې یو غزار ورکه ښه مضبوط دی وی بسم الله. چې دویم غزار یې وله ورکوي لا حول ولا قوة الا بالله. چې دریم غزار یې وله ورکه وی لن یصیبني الا ما كتب الله، وی چې خدای ماله څه مقرر کړی دی او مقصیز به رسیږي بل شی نه رسي. وی چې څلورم غزار یې ورکه نو ده سره د ده بډه وشلېده، پرتوګ یې وشلېده. چې دا پرتوغاښ یې وشلېده، اوس دغه دی که شاګردان هم حیران دي او په جړا شو الله ته چې خدای زمونږ د شیخ وجود ښکاره کېدو والا دی. نیکان خلک هم مجلس ته راغلي وو، هغوی د خدای په دربار کې جړا شروع کړه. امام احمد ابن حنبل دغه ځای کې اوس کوشش کوي، خو لاس خو یې شاته تړلي، په لاسو خو یې نوي نه شي. شاګردان هم په چغه دي او بهر نیکان خلک دی، هغوی مو چې یا الله اوس به څه کېږي، دا غوال خو ځان له شرم دی، بې عزتي ده. خو دا به ووایو چې اصحابو داسې پاکانو نیکانو خلکو ته هم دا تکلیف رسېدلی دی، خو دا ډېره لویه بې عزتي ده. الله چې اوس دا پرتوګ ته ښکته پرېوځي. وی امام احمد ابن حنبل لا سر داسې اسمان ته اوچت او چې سر یې ښکته که صاحب د مرقات لیکلی دي وی پرتوګ په خپله اوچت شو پورې ونښت، کلک شو ور پورې پرتوګ. بل غزار یې ورک یو کم 10 دورې یې و نو بېهوشه شو. چې بېهوشه شو بادشاه اعلان وکړو بس وی نور یې مه وهئ یا ویسه. چې کله دې یوړه او دی بیا په هوش کې راغی نو شاګردانو ته تپوس کوه طالبانو وی صاحب وی چې کله تاله دا دوره درکړې شو دا پرتوغاښ دې وشلېده پرتوګ دې کولاو شو وی موږ باندې ډېر لوی هیبت او غم راغی او دا څه چلو شو. وی ما خدای ته سر اوچت او د الله په دربار کې مې د خدای په صفاتو او د خدای په اسم اعظم سوال وکړ چې خدایا که زه په دې مسله کې په حق یم نو زما پرده وساته، او خدایا که دې مسله کې په حق نیم چې سره سره کینو کا. وی چې دا سوال مې وکړو پرتوګ را پورې په خپله کلک شو. څومره لوی تکالیف او مصائب دې حضراتو ته رسېدلي. امام شافعي رحمت الله علیه ورته خط لیکي چې دا کم صادر باندې تی وهلې او ستا وینه پرېوتې ده، زه درخواست کوم چې دا ما له راولېږه. امام احمد ابن حنبل ورته هغه ولېږه. امام شافعي رحمت الله علیه هغه ووینځه، هغه کپړه چې کم کې د ده وینه د وهلو پرېوتې وه هغه یې ووینځله او هغه اوبې وڅکلې او وصیت یې وکوي چې زه کله مرم نو زما په کفن کې به زما د امام احمد ابن حنبل دا کپړه شاملوي چې کم باندې د درو د والو په وخت کې د ده وینه پرېوتې ده. دغه رنګې امام مالک رحمت الله علیه هغه ته یو مقام کې یو تکلیف داسې رسېدلی. قصه خو اوږده ده خو دې یې ووایو بادشاه د مدینې منورې والي حکم کړی چې کله بادشاه بیا راغی او خبر شو نو امام مالک له راغی ورته وی صاحب
زه راغلی مو ته زما د والي والی تا له دورې در کړي دي تا نه زه معافي غواړم د هغه دپاره چې ته یې معاف کا. امام مالک ورته څه وی دا کم والی چې زما د وهلو حکم کړی دی چونکې دا سید دی او د پیغمبر علیه السلام نوسی دی نو وی چې ماله به کومه دوره راتله لا زما په وجود به نه وه لګېدلې چې ما به ورته معافي کړې وه چې خدای د پیغمبر نوسی دی د لګېدو نه مخکې ورته ما معافي کړې. وروڼو دا دومره لوی تکالیف زمونږ د ائمو حضراتو برداشت کړی او دا قرآن او دا احادیث او دا فقه هغوی څه ګاڼی مشین نه لګولی چې ډزار یې خطه او فقه جوړېده. دا لوی مشقت کړی دی او لوی محنت د قرآن او د حدیث نه مسائل وښکي او په ډېر لوی تکلیف سره دا مسائل وښکي دي ډېر لوی مشقت سره پیسې خرچ کړي دي اوقات یې خرچ کړي دي او د هغې دپاره هغوی چې کومه ورع او تقوی اختیار کړې ده. په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل سوال کېږي دا یو طبي قاعده ده چې کم سړی کبان ډېر خوري نو د هغه به حافظه کمزوري کېږي. کب چې څوک زیات خوري ګرم د حافظه کې به نقصان راځي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې یو ځل چا سوال وکړ وی صاحب ته خو د کوفي اوسېدونکی کوفه کې کبان ډېري دی یو سوال پې وکړه چې مطلب دا ته د کوفي اوسېدونکي نه هلته خو کبان میلاویږي تا خو کبان ډېر خوړلی دي ته څنګه موږ سره بحثونه کې او مسایل پیش کې کم سړی چې کب خوري خو د هغه حافظه کې لږ کموالی نقصانی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي وی بېشکه د کوفي اوسېدونکي م خو اګر کبان زه نه خورم. دومره به هغوی احتیاط کا د قرآن او د سنت او د مسایلو دپاره هغوی چې کوم ورع او کومه تقوی اختیار کړی د هغې څه اندازه نشته. امام احمد ابن حنبل دا چې مې درته مثال درکړ او امام شافعي رحمت الله علیه دواړه استاد شاګرد. امام شافعي رحمت الله علیه استاد دی او امام احمد ابن حنبل دی شاګرد دی. قاضي طیب صاحب رحمه الله یو واقع لیکي چې امام شافعي صاحب د امام احمد ابن حنبل ته یو ځل یو خط ولیکه او د هغه نه پکې مطالبه کړې وه چې تره زه درځم څه وخت ډېره موده شوه چې د ما ستا ملاقات نه دی شوی نو یو ټیم ما راکړه چې زه ستا ملاقات وکړم د استاد ورته لیکي. امام احمد ابن حنبل دغه وخت یمن کې او امام شافعي رحمت الله علیه مصر کې. قافلې له خط ورکړه چې خط امام احمد ابن حنبل ته ورکړه هغه خط وکت نو دی وی چې زه لږ ملامته شوم چې په کار خدا وه چې ما د خپل استاد د ملاقات تمنا کړې نو استاد زما د ملاقات ارزو کړې. فورا یو بل خط ولیکه او قافلې له یې ورکړه چې زما استاد شافعي صاحب له دا خط ورکړه چې په فلانکۍ میاشت کې به زه درځم په فلانکي تاریخ تاسو مهرباني وکړئ چرته ځای مه زه ستاسو ملاقات له روانه. وی چې کله هغه ټیم راغی نو امام شافعي صاحب ځان سره خپل شاګردان واغېشتل استقبال له ووتل. د دې قافلو ټیم به معلوم و چې قافله د فلانکۍ وطن او فلانکۍ علاقې څه وخت را رسېږي. تجارت دپاره به خلق ورته ځان تیارو. وی بار امام شافعي صاحب سره د خپلو شاګردان به څوک محدثین حضرات فقها دا ورسره بار ووتل. وی بادشاه ته پته ولګېده چې هلکه دا دومره خلک بار ته ووتل دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد را روان. څوک؟ امام احمد ابن حنبل. د هغه خو ډېره لویه چرچه و لوی نوم وی د استقبال له د علما وتلي وی بادشاه وی چې زم استقبال له چې دومره لوی سړی راځي چې بادشاه ووت وزیران او د هغه چې کوم مقربین و دا ټول ورسره ووتل. قافله راله په قافله کې امام احمد ابن حنبل هم راورسېد. لوی استقبال وشو هرکلی وشو. اوس یو وی صاحب زما میلمه بی بل وی زما میلمه بی بادشاه وی زما میلمه بی. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې نه دی به زما میلمه
ما راغوښتی دی او دا زما شاګرد به زما میلمه او دام یو تاریخي خبره چې امام شافعي صاحب ډېر بهترین مهمان نواز زمونږ د ائمه حضرات داسې لکه زمونږ غوندې خوارنګړي مولیان نو هغه ځان له مستقل تجارتونه به کول او مستقل مالدار خلک وو درستخانونه به و لنګرونه به چلیدل چې کله وی روټۍ کېښودی شوه امام شافعي صاحب مخامخ ناست شاګردان ناست دي نو خلک چې میلمه له روټۍ ورکوي د علاقې خلک هم ورسره وبلي وی بادشاه او د هغه وزیران هم په درستخان ناست دي روټۍ لګیا د خلک خوري خو دا قیدی چې خلک روټۍ کیدي نو د خلکو سترګې د میلمه ته چېرې که د میلمه څه شی پکار وي چې وله ورک اوبه غواړي یا بل شی غواړي نو د خلکو عام نظر امام احمد ابن حنبل وی امام احمد ابن حنبل لګیا دی روټۍ خوري خلکو بس کړی او دی لګیا دی روټۍ خوري او لږ زر زر لګیا دی روټۍ خوري بالکل متوجه ناست دی او روټۍ خوري نو مسله دا ده چې یو سړی روټۍ خوري حدیث کې هم دا راځي نو کوربه دې نه بس کوي هسې دې ګوتې ښکته کوي خو دې نه بس کوي ولې هغه غریب به وږي نو که ته زر بس کوې هم بس کې نوږې به پاتې شي دا آداب دي د عقل به هر صورت دی اوس لګیا د خلکو ورسره اسم لاس دننه کول خو په هغې هم دا خلک ستړی شو دی هغه خپله ډوډۍ خوري چې کله یې روټۍ خوړه امام شافعي صاحب کور ته راغی داسې ماشومانې جینکۍ د امام شافعي رحمت الله علیه وړی چې چا اوبه نیولي دي څوک خدمت کوي ورته وایي صاحب وی هغه امام احمد ابن حنبل میلمه پکې څوک و پلار ته امام شافعي صاحب هوښیار سړی پوه شو پې چې دا ماشومان خو څه اعتراض کوي وی ولې بچې وی نه هغسې هغه امام صاحب چې تاسو وی ډېر متقي دی او پرهیزګار دی زما شاګرد دی پکې کم یو وی بچې دا ما ته مخامخ چې ناست و وی دا متقي او پرهیزګار دي ته وایي چې دا دومره ډېره ډوډۍ خوري اوس سنت دا دی چې خېټه دې په درې ځایه تقسیمه که یو ځای کې ډوډۍ واچوه بل ځای کې اوبه واچوه او یو ځای پکې دې ساله پرېږده چې دا سا دې پکې زیره مونږ خلک دومره وخورو چې خدای امام به کله مانځه ته ودرېږي مانځه کې اکثر وده یو ولې ډېرې ډوډۍ سره صفرا پیدا کېږي او صفرا سره سړي له بیا خوب ور دا اګرمي کول د ډېرې ډوډۍ د وجې نه دا مکروهه ده چې دا ډېره زیاته ډوډۍ وخورئ بیا جومات کې د پور د یو سر نه بل سر پورې رغړې رارغړ سنت طریقه اکل او خوراک ادا که مونږ په سنتو عملو که قسم دی د دنیا جون بمخي اخرت بمخي یو سنت باندې عمل کول د پیغمبر علیه السلام د اخرت ثوابونه څه کوي د دنیا هم پکې فایدې شته کوربه میلمه ته دا ویلی شي چې ډېره ډوډۍ دې وخوړه که دا ورته ویم چې ډوډۍ دې ډېره خوړې وي چې دا راغوښتت دې څه درته وی زه پوه شوم خو څه چل ورسره وکړم امام احمد ابن حنبل ورته وایي چې صاحب زه به ځان له کوټه کې سملم امام شافعي صاحب د خپلو ماشومانو ته وایي چې ځان له کوټه کې ورته بستره واچوئ یو کوزه کې ورسره اوبه کېږدئ دی ورته لوټه کې اوبه کېښودئ چې سهار د مانځه وخت ور یې ورته وډبو مانځه له لاړل چې ماشومان یې ورلې او هغه کوټه کې لوټه وکړه ډکه پرته وه چې امام شافعي صاحب واپس راغی او ماشومان یې ورته وایي صاحب عجیبه امام دی راوستی دا خو ډېر پرهیزګار او ډېر نیک انسان وی ولې وی ټوله شپه خوب کړی تهجد یې نه دي کړی وی تاسو ته څه پته ولګېده وی چې کومه کوزه مو ته ډکه ایښې وه هماغسې ډکه پرته وه زه چې خوب وکړم زه به اودس نه کوم تهجد یې هم نه دي کړی بله ماشومه پکې وایي او چې څوک ډېره ډوډۍ خوري هغه بیا خوبونه هم ډېر او دا قاعده هم ده چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه خوب به هم درځي اوس دې دا خبره لږه قابل غور درون چې داسې دور دی چې ماشومان هم په سنتو پوهېږي ماشومان هم د سنتو د عمل خلاف نشي برداشت کولی نن مونږ لوی سړي غټې غټې ګیرې او یو تیو کالو ته رسېدلي یو
عامه معاشره د خوراک سکاک خوسه کې چې د مانځه متعلق چې په مونږ فرض دی د هغې د سنتو نه مونږ نه یو خبر. مونځ باندې مونږ نه پوهېږو، په قرآن مونږ نه پوهېږو. مشر سړی به هلکه قرآن ولې نه وی؟ وایي پوهه مې خرابه ده، پوهه مې خرابه ده. اوس که یا قربان شي نو هغې له دې پوهه نه ده خراب. سندره سینګ په مزیدار زړه باندې یادی، گپ شپ او غیبت دپاره خو د ژبه خلخل دی، خصوصا سیاسي خبرو دپاره. بیا د نه څوک په مجلس کې وار نشي مونتی. او د سنت او د قرآن دپاره مې پوهه خرابه ده، وي ژبه مې کوتک دی. رونو خبره درته وکړم، ځان کې تقوا پیدا کړي، ورع پرهیزګاري او په سنتو عمل پیدا کړي. څومره مفاسد چې زمونږ په دې وطن کې شروع دي، او دا څومره عریانیتونه دي، او دا څومره بدعملۍ دي، او دا عقیدو دا تزلزل دی، دا ټول د سنتو د نه عمل وجه ده. د سنتو مثال رونو د رڼا دی، او د دې رسومات او د بدعات او د شرکیاتو او د دې غلطو اعمالو مثال د ظلمت او د تیارې دی. اوس تیاره به په څه ختمیږي؟ په رڼا به ختمیږي. او زمونږ د معاشرې په هر یو څیز کې د پیغمبر سنت شته. چې کوم ځای سنت دی، بس په سنتو که د واده دی، که د سنت دی، که ختم دی، که مرګ دی، مړی دی، په هغې کې د پیغمبر طریقې شته. یو سنت باندې عمل کوه، په خپله دا د ګمراهۍ او د دولت تیارې به ختمیږي. به هر صورت رونو امام شافعي صاحب ورته وایي زه څه چلو کوم؟ وی نه دا خو د سنتو خلاف د بیګا تهجد نه دی کړی، میلمه تهجد نه دی کړی، ماشومان پې قاریږي. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي، امام احمد ابن حنبل ته چې کله راغی، وی صاحب یو خبره کوم، وی دا حالت ته د کله نه بدل شوی دی. وی ولې صاحب؟ وی نور صبر نشم کولی، خفه کېږم، در باندې خوشحاله یم چې راغلی، خو بیګا د روټیم د سنت نه خلاف خوړلی ده، او بیګا د تهجد نه دی کړی، او بدې نه دی استعمال کړی، او دست نه دی کړی. امام احمد ابن حنبل ورته وایي صاحب تلوار مه کوئ، اول زما خبره وه. وی بیګا چې زه د روټۍ ته کېناستم او درستخان وغوړېد او ما ورته پر لت وغځو کېناستم، وی زما د قسمې چې ما ستا په ډوډۍ هغه انوار او برکات او تجلیات لیدل چې ما چرته دا په سترګو نه ولیدل. داسې رزق حلال ما په دې خپلو سترګو چېرته نه ولیدل کوم چې ما ستا په درستخان ولید. دې ته کشف وایي د بزرګانو ته کېږي. هغه شی چې تا ته په دې خپلو سترګو نه ښکاري، دا بزرګان یې ویني. لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق دا مشهوره ده چې د حدیث کې راځي چې سړی اودس کوي، په دې مخ اوبه واچوي، وی د سترګو د خولې د ګناهونه ته د اوبو سره بیږي. یا یو سړی لاس وینځي، د لاس دا ګناهونه ته د اوبو سره بیږي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي وي مونږ په سترګو ګناهونه وینو چې لاندې ته بیږي. شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه لیکي حدیث کې راځي چې یو مصیبت په سړي نازلېږي او دې دعاو کې دا دعا لاړه شي، هغه مصیبت سره ډغره وایي مصیبت واپس کړي. شاه صاحب لیکي وي مونږ یې په سترګو وینو چې دا دعا روانه مصیبت سره ډغره وایي او واپس یې کړي. نو امام احمد ابن حنبل ورته وایي وی داسې حلال رزق او حلال ډوډۍ ما په دې خپلو سترګو نه ولیدي لکه دا ستا په درستخان چې پرته وه. د خدای پاک دا انوار او تجلیات او برکات پې د پاسه ورېدل. وی ما وی احمد راشه چې نن څومره ډېره ډوډۍ خورې نو خوره، یو څو ورځې به بیا روجي ونیسم خو نن وخوره ډېره ډوډۍ. نو که ما ډېره ډوډۍ خوړلې ده صاحب په دې وجه مې خوړلې ده چې ما یې داسې رزق حلال به یا بیا میلاویږي او یا به نه میلاویږي. دا حقیقت دی رونو. اوس مونږ عبادت مونږ له خوند نه راکوي. که امام صاحب د سار په مانځه کې لږ غوندې تلاوت اوږد کي نو کله ورته په یو وخت په ودرېږو کله په بل وخت چې هغه سلام وګورې استاد چېرته پکې تللی دومره اوږد د خدای هغه عظیم کتاب د هغې تلاوت په مونږ باندې داسې لګي مونږ ورته ستومان وو چې خدای تلاوت به کله بس کېږي. حالانکې د خدای د کتاب وینا او د قرآن وینا خو چې سړی څومره قرآن اوري نو هغه مره دله خوند ورکوي او په مونږ باندې هغه بده لګي. د قرآن مجلس کې مونږ نه شو ټینګېدی،
د بدعملۍ مجلس ته څومره په شوق ناست دي خلک. دا ولې رونو؟ د دې وجه دا ده چې زمونږ په ګېډه کې حرام پراته دي. المعدة حوض البدن. نبی علیہ السلام فرمایي وی دا معده د بدن دپاره یو ډیګی او ټانکی دی. که په ډیګی کې پاکې اوبه پرتې وي نو په پیپونو کې به پاکې اوبه روان، او که ډیګی کې پلیتې اوبه پرتې دي پیپونو نلکو کې به پلیتې اوبه روان. ستا دې معده کې که حلال طعامي رګونو کې به د حلاله وینه ګرځي، غوښه به یې د حلالې وینې نه جوړئ، عبادت ته به د شوق او لذت خوند پیدا کېږي. او که ستا په دې وجود کې په دې معده کې حرام طعامي پلیت طعام دی پکې، رګونو کې به د پلیته وینه ګرځي، او بیا غوښه چې ستا جوړېږي نو هغه به د پلیتې وینې نه جوړېږي. دا زمونږ عبادت سره ولې شوق نشته؟ د هغې لویه وجه دار چې زمونږ په وجود کې حرام رزق پروت دی. دې اکابرو به د حرام د حلالو څومره طلب کو، د حرامو نه به یې ځان سات. دا امام احمد ابن حنبل یو ځل کور ته راغی، بیبي ورته روټۍ کېښوده چې روټۍ راوچته کړه، وایي د دې نه ماله د حرامو بوی راځي، وایي دا نه خورم. بیبي ورته وایي صاحب ولې؟ وایي ما ته د حرامو بدبویي راځي. وایي صاحب اوړه تا راوړي دي، خشاک تا راوړی دی، اوبه زمونږ د کور دي، نو دا حرام والې پکې د کوم ځای نه راغی؟ وایي هر څه چې دي خو ما ته د حرامو بدبویي راځي. چې ښځې بیبي سوچ وکوي یو د پلانکي ګاونډي د کور نه مې خمبیره راوړې ده، امې پکې ګډه کړې ده، ممکن ده چې دا د حراموالي دا وجه دا غځای نه راغلی. وایي ښه دا ډوډۍ زه نه خورم. وی که سوالګرې راځي غلی ورکوه، خو دا ورته وایه چې ګوره احمد نه ده خوړلی، چې کوم سوالګرې به راغی خیر راوړی خدای مو بخه، دا روټۍ به ولو لېږله، وی ولی ورکه، خو ورته ووایه چې ګوره امام احمد ابن حنبل نه ده خوړلی. سوالګري به وایي چې هغه نه ده خوړلی زه یې ولې خورم؟ د دې زمانې سوالګري نو چې لستوڼي نه دې ونیسي ناله دې پرېږدي چې در نه وشله، دا فوټپات به دغسې سوالګري نو. رونو یو خبره ته بله مو یو ګوره یو خبره درته وکړم، دا لکه ضروري نوټ کې. مدرسې د خدای ډېرې زیاتې دي، لیکن د مدرسو دپاره چندې غوښتل دام جایز دي. بې دې نه مدرسه چلېږي، جومات کې به هم غواړم، لیکن د مدرسو دپاره چې دا سوزکي ګرځي، دا ښکاری په دوکانونو ګرځي، دا ګوره ډېره بده خبره، د دین اهانت او سپکاوي وشو. یا بس ته وخېږي مخکې ته د قرآن شریف تلاوت وکړي، او یا ناتو یو بیا وي مدرسې له چنده غونډو، دا ګوره ډېره د شرم او د بېعزتۍ خبره، دې نه دې خدای پاک وساتي. ټیک ده، چنده پیغمبر علیه السلام کړې ده د تبوک د غذا په وخت کې، او نورو موقعو کې هم کړې ده، او بې د چندو نه مدرسې نه چلي. دې غلطو چندو دا مدرسې ګورې بدنامې کړو، ځان لی خوري، سوزکې به ګرځي، اپیمي به ورته ناست دي، او 15 منه نسوار به په خوله کې چول، او سیب چغې به وایي یو نعت به زده کړي دروم حنظله میخره چې حضرت حنظله شهید شو چې ته پې چاندې غواړه، ښکری به ځای په ځای په دوکانونو ګرځئ. دا څومره دین بېعزتي ده، دې نه دې خدای پاک وساتي. به هر صورت رونو هغه داسې سوالګري نو، سوالګري له به یې ډوډۍ یوړه، وی امام احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، وی چې هغه نه ده خوړلې مونږ یې څنګه وخورو؟ څه موده پس امام احمد ابن حنبل تپوس وکړو د بیبي نه، وی هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی هغه خو چا نه قبلوله، نو مونږ د دجلې دریاب ته وغورځوله، چا نه اخېسته، تا هم نه خوړه، مونږ هم دریاب ته مې وغورځوله. دې ته ورع او تقوا وایي. امام احمد ابن حنبل په خپل جون کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه، چې ډوډۍ به د کم کب ګېډې لتلي، حالانکه شریعت کې ناروا نه دي. شیخ الحدیث صاحب ناست، کب مکلف خو نه دی چې حلال دی خوري او حرام دی نه خوري، یا کم کب پردی شي وخوړه ګنې ته به یې نه خورې، دې ته هغه ورع او پرهېزګاري. نو امام احمد ابن حنبل وایي چې ما په درستخان وکتل کم تجلیات او برکات پې نازلېدل، وی ما وی راشه احمد نن دې موقع منتره چې څومره رزق خورې نه خوره، وی په دې وجه مې صاحب ډوډۍ ډېره خوړلې، وی دا خو حل شوه. وی دویمه خبره، وی صاحب ستا ډوډۍ په ما کې 2 صفته پیدا کړل، یو د علم صفت، یو د عمل صفت، حلاله ډوډۍ چې خورې. دا ولې مونږ روز پخکته روان یو؟
حافظم خرابی او دین تم تعلق نه کیږي، د هغې وجه دا ده چې زمونږ وجود د حرامو نه ډک دی. خدای دې حلال رزق نصیب کړي. نبی علیه السلام فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه جوړه ده نو هغې سره اور مناسب دی، اور ولا لایق دی. به هر صورت رونو وی دوه صفته راکې ستا د حلال ډوډۍ پیدا کړل، یو د علم او بل د عمل. وی د علم صفت خو یې راکې دا پیدا کړه چې بېګا مې د یو آیات نه او د یو حدیث نه په سوونو مسلې اوښکي دي. دا ستا د ډوډۍ برکت. سوچ په مې کو دا مسله معلومیږي، دا معلومیږي، دا مسله معلومیږي، دې حدیث نه دا مسله معلومیږي، دا معلومیږي، دا معلومیږي، په سوونو مسائل مې اوښکي دي. او ورته یې وی د عمل صفت م راکې ستا د حلال رزق پیدا کړه. وی هغه څه دی؟ وی بیګا مې سیرن په اودس د سار مونځ کړی دی ځکه مې ستا لوټې له ګوتې نه دي ورو. دا نه چې ما ټوله شپه خوبونه کړي دي، ټوله شپه مې په تهجد او نفلونه کړي دي او د قرآن تلاوت مې پکې کړی دی او مسائل مې تې اوښکي. رونو دې ائمه پسې به هم ته سپکې وي او کتاب به لیکي چې ائمه مشرکین دي. داسې بدقسمته خلک هم شته، دی پسې به هم ته کنزل کې، دی پسې هم ته سپکې وی. امام مالک رحمت الله علیه ناست مسجد نبوي کې، یو سړی وله نیغ راغی د خلکو په اوږو یې سټونه راواړو، دی ناست په خپل مسند باندې او هغه ځای به د درس کو چې کوم ځای به د دواړو جهانو سردار اعتکاف ته ناست. چې سړی وله راغی وی راپاس، وی څه وی؟ وی لږ غوندې راپاس چې دې ځان ته راپاسه نو ورته رغاړه او دا خپله سینې وه پورې ومږله. وی دا تندې دې ښکلم، تندې یې وله ښکل کړه. امام مالک صاحب ورته وی دا ولې د خلکو په اوږو دې قدمونه راواړل، ما سره یې سینه وجنګول او زما تندې دې ښکل کړه. وی صاحب بېګا مې د دواړو جهانو سردار په خوب کې ولید، په دې جومات کې مسجد نبوي مبارک کې ملګري ورسره وی اواز یې وکړه چې مال امام مالک راولی. وی تا ته چه ووي چې نبي علیه السلام دې غواړي؟ وی ته پاسېدې او دا ولید رپېدل. وی نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کړه او دا ترغاړی باسلی او دا خپله سینه مبارکه یې د پورې ومږله او بیا په تندي ښکل کړې. وی مې چې کله به سهار کېږي چې هغې سینې پورې خپله سینه ومږم چې بېګا و پورې دواړو جهانو سردار سینه مږلې او چې هغه تندي باندې شونډې کېدم چې بېګا پې حضور پاک شونډې لګولې. امام مالک ورته وی چې تا خبره وکړه نو زمام ووره. وی زما د قسمي چې کله د حدیثو په دې درس کې ناست یم دې مسند باندې نو وی داسې شپه په ما نه ده تېره شوې چې ما دې پکې د دواړو جهانو سردار په خوب کې نه لیده. رونو دا حضراتو دا دین دوی مونږ ته را رسولی دی او په ډېر لوی مشقت او تکلیف د احادیثو نه مسایل وباسه، د عقیدې په باب کې، د عباداتو په باب کې، د معاملاتو په باب کې. دا څه دا څلور پنځه مسلې خو نه دي، لاس اوچت کو، ښکته کو، پیرته کو، تنګې کو، په سینه لاس کېده او ښکته کېده، دا څلور پنځه مسلې دي. دا دوی غټ سوال دی. رونو خفه نه شي، په دې خبره هم لږ پوهېږم، دا فتنه ډېره زیاته ده. غټه مسله ده چې موږ د قرآن او د حدیث نه په خپله مسله وباسو، د امامانو ته پکې ساجت دی. ډېر غټ سوال دی. رونو زه راته یو مثال درکړم. یو لوی سیند دی، سیند او د هغه سیند نه وړې وړې لښتي او واړه واړه نهرونه بیل شوي دي. سیند مثلا هلته بیږي په ناګومان کې واړه واړه لښتي ته دلته راغلي دي او ته دلته په دې لښتي باندې اودس کې او یو سړی ته دا په لښتي ولې اودس کې، هلته د نیر نه ولې اوبه نه راخلې. ته ورته بېوقوفه دا راته نږدې دی خو دلته لګیا یم اودس پې کوم که نه. نو د دې امامانو مثال د هغه لښتو دی. د قرآن او د حدیث نه دوی دا مسایل راغشتي دي او موږ ته احسان کړي. دا لارې دي، په دې لارو باندې موږ ته د قرآن او د حدیث نه مسایل راوښکلي شوي دي. ځان له کور کې ګاڼی نه ولګولې چې ګوړی پې جوړول، یا ګنې کارخانه لګولې او ډزارې خطو په هغې یې کپړه جوړول. ډېر لوی مشقت او محنت سره دوی دا مسایل د قرآن او د سنت نه راوښکلي. رونو اوس دویمه خبره درته کوم.
یو خدا هغه محنت او مشقت شو. یو اخیری خبره کوم نو زیات رکاوټ نه جوړوم، شیخ الحدیث صاحب به بیا خپل بیان کوي. هغه دا چې د دین د مسایلو سره تعاون. یو حدیث حافظ ابن کثیر لیکلی دی، یو درته هغه حدیث یم، یو د یو محدث واقع راته مختصره بیانو. حافظ ابن کثیر لیکلی دی، حدیث یې نقل کړی دی، وی چې د قیامت ورځ شي خصوصا د حملة القرآن ذکر کوي، اشراف امتی حملة القرآن، دا هغوی ذکر کوي. وی دوی به خدای وبخي چې ځای جنت. ډیر مخلوق به چې الله باغی بغیر حساب او بغیر کتاب نه جنت ته لیږي. سبب کې دا کسانی چې دا کم د قرآن حکیم حاملین. نو حافظ ابن کثیر لیکي چې دی به ودرېږي، الله به ورته وایي ځې، وی خدای مونږ نه ځو. وی ولې نه ځې جنت ته؟ وی مونږ سره د قرآن په دې تعلم کې ډېرو خلقو تعاون او خدمت کړی، الله چې هغه دې را سره نی لیږلي مونږ هم نه ځو. وی الله به ورته اعلان وکړي چې ښځی ګرځئ، خلک پیژنی وي او وی چې چا د سره تعاون کړي یو یو نیسي او ځان سره جنت ته داخل کړي. یو بله واقعه ابن جریر طبری رحمه الله لیکي، وی مونږ یو ځای کې لګیو او مونږ د قرآن شریف تعلم هم کو، یو ځای کې ناستو. وی مونږ سره خرچه خلاصه شو، چې خرچه خلاصه شو بسترې مو تړې په لاره روان شو. وی یو یهودي دی، یو کافر دی، مونږ له مخې راغی چې څه کوې استاده؟ وی مونږ ورته وی چې مونږ ځو. څه کوې؟ یاره پیسه خرچه خلاصه ده. وی داسې کار وکړې چې تاسو کښېنئ چې ستاسو څومره پیسې لګي زه به در کوم، خو ځئ ما. وی مونږ وی چېرې دا خو کافر دی، دی به مونږ څنګه وی چې بس هغه وی چې هر څنګه چې تاسو هم د یو آسماني کتاب خدمت کوئ او زمان په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی، نو ځای به نه پاتې شي. وی په زور یې پاتې کړو. وی مونږ هغه کال هغه استاد سره تیر کړ. وی کال پس چې روان شو، هغه دوکاندار و دغه یهودي، وی هغه له ورغلو مونږ ورته وی چې صاحب تا دا مونږ باندې څونه خرچه وکړه، څومره پیسې کېږي؟ مونږ ته ولیکه چې مونږ یې د کلي نه راولېږو. وی هغه وی چې نه ځای په مخامخما د خدای د رضا دپاره دا خدمت کړی. بس تاسو د یو آسماني کتاب طالبان یې او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی. وی لاړو، وی ډېره موده پس لګیا یو حج له لاړو. وی د بیت الله شریف نمګیر چاپېره طواف کوم. وی چې مو کتل مطاف کې دغه یهودي ناست دی سپین ګیرې. وی طواف هم خلاص که ورلو. وی ما ملګرو ته وی چې دا د هغه فلانکۍ علاقې هغه یهودي نه دی؟ وی چې دا خو دی. وی چې ورلو مونږ ته چې کاکا ته څوک یې؟ د کوم یې چې د فلانکي دی؟ وی مونږ ورته وی چې تا هغه یهودي نه؟ وی چې یم که ومه. وی تاسو څوک یې؟ وی چې مونږ هغه طالبانو چې را باندې کال خرچه کړی. وی راته راترغاړه وه. وی مونږ ورته وی چې تا څنګه یهودي وی ته مسلمان څنګه شوې؟ وی ستاسو د تلو نه پس د شپې و دیم او د دواړو جهانو سردار مې په خوب کې ولید. وی چې دې کور ته زمونږ راننوت، په دې کور کې داسې رڼا شو چې داسې رڼا ما چې ته په سترګو نه ولید او خوشبویي شوه. وی نبی علیه السلام ما ته وی چې زیر قبول کا. دا یهودي وی ما ته وی مې چې صاحب ولې؟ وی ستا نوم د مسلمانانو په فهرست کې لیکلی شوی دی. وی د هیبت نه را پاسېدم. وی چې را پاسېدم ښځه مې را پاسوله چې ښځې دغسې خوب مې ولید. وی ما ته چې ما هم داسې خوب ولید چې نبی علیه السلام راته وی چې ستا نوم د مسلمانانو په فهرست کې دی. وی زمونږ په کور کې 11 بندیانو په هغه شپه 11 واړو دغسې خوب ولید. وی بس غون لاړو د جومات امام له مونږ ورته وی چې لاس را دې خوا که چې بیعت ته سره وکړو مونږ ته کلمه ښه. دا د قرآن حکیم د طالبانو خدمت. رونو لکه دا تصور راولی او دا سوچ چې د قرآن حکیم د طالب خدمت زه ولې کوم؟ په دې وجه چې د په سینه کې د خدای د کتاب او د پیغمبر د حدیث و علم پروت دی. په دې وجه نه چې د علاقې اوسېدونکی دی، د علاقې عالم دی، مالدار دی، چوغۍ چولې ده، پټکې والی دی، نه دا څیزونه ترې میان نه وباس. خالص په دې بنیاد امام محمد صاحب چا خوب کې ولید؟ وی خدای در سره څو کړل؟ وی الله وفرمایل چې دنیا کې مې د سینه د قرآن او د سنت نه ډکه کړې ده، نو اوس یې د اور نه ډکو.
کمه سینه کې چې د خدای کتاب او د پیغمبر احادیث پراتی کنه هغه خدای د جهنم د اور نه نه ډکوي. ځکه خو فرمایي نبی علیه السلام لو جعل القرآن فی احاب، احاب نه علما دا طالبان سوال کوي وایي مونږ خو قرآن حکیم په کاغذو لیکو سرمن تعویز کې بند شي چې ته اور کې پرېوځي سودي او پیغمبر فرمایي نه سودي. دا علما جواب کوي، مختلف جوابونه کوي، آسان غوندې جواب یې دا دی چې احاب زما د کچه سرمن د دې وجود د باغت نه مخکې دی ته وایي او نار نه جهنم اور مراد دی. که قرآن د انسان په دې سرمن کې بند شي او دا انسان بالفرض د جهنم اور ته وغورځېږي نو سوځېږي بنه. دا څومره لوی فضیلت دی. ورونو بس اخیری یوه خبره کوم او هغه دا چې د هلکانو د مدرسو سره خصوصا د جینکو مدرسې دې زمانه کې ډېرې ضروري دي، ډېرې زیاتې. ځکه څومره فتنه چې په دې دور کې خورا دا د ښځو د فتنه ده او دې کې د احادیثو پیشنګویي هم شته. او بیا د مور غېږه دا لومبی مدرسې د ماشوم دپاره نو چې جنۍ نیکعملی صالحی دین نه خبري د هغې چې کوم بچي اولادو شي اب هم نیکان صالحان نو دې باندې زیاته توجه پکار ده. د هلکانو مدرسې ډېرې دي، خدای د بناتو د جنکو دا مدرسې هم زمونږ په دې وطن کې زیاتې کړي. بهر صورت زمونږ حضرت مولانا صاحب شیخ الحدیث شیخ الادب مولانا سعید الرحمن صاحب د هغې دا برخورداران یقین وکړه زما په یو څه کې خوښ دی ډېر زیات. هسې زما خو د مخکې نه ورسره تعلقات دي الحمدلله، خو په دې مې خوښ دی چې د علم سره یې مینه ده. اوس به ته وایې چې تا ته څه پته لګي چې د علم سره یې مینه، ته ترې څه خبرې؟ زه ترې په دې خبر یم چې په بچو یې ټولو باندې علم وکړه. مولانا شوکت علي صاحب یو ښکلی مدرس عالم دی. دا بل بچې لیاقت علي صاحب دا د لګیا د اخیري درجو کې تقریبا. نور ماشومان دغه رنګې د کور لونه ماشومان هغه لګیا د دین خدمت کوي. نو زما اسم تعلق دی خو داسې انسان مې په زړه کې ډېر زیات قدر چې د هغه د دین سره محبت وي. بعضې علمای د هغې بچي دغسې پاتې شي ولې د پلار دین سره مینه نی که دین سره محبت مینه بچو باندې به حتی الوسه خپل کوشش خامخا بیا کوي. نو ډېر لوی محنت مشقت دلته کې او تاسو د دې دی وایي زه ستاسو شکریه ادا کوم د محلې خلکو ته وایي زه یم د محلې خلکو له پکای چې رده ورده د بچو اتلي ښکل کړي. داسې اجتماع چې ته د جومات کې د قرآن او د حدیث د رڼا شوې ده چرېب نه څومره تاسو باندې دوی ثواب وګټه څومره دا څومره ستاسو ثواب کېږي. یو دانه روجه یا روټۍ چې د تاسو د میلمنو کوم اکرام او عزت وکړو دې به د خدای ډېر لوی اجر درکوي. ستاسو د جومات آباد دی، د قرآن د درس خدمت پکې کېږي، د حفظ خدمت پکې کېږي، ستاسو د ماشومانو تربیت پکې کېږي. دوی ستاسو شکریه ادا کوي، تاسو له پکه دوی شکریه ادا کوي، موږ د دوی شکریه ادا کوو. خدای پاک د نور همت هم وله ورکړي. زمونږ د سپینګیري علما کرام دا ستاسو مخکې ناست زه خو یو طالب العلم حیثیت لرم، دې له د خدای دراز عمرونه ورکړي، د دې دا سایه د خدای د مشرانو علماو زمونږ د دې سر نه نه لر کوي. او الله دې د دین د قرآن او د سنت نظام په دې وطن کې راوستلی کړي. وروڼو که دا نظام زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت راغی قسم دې خوشحاله به دومره سکون او خوشحالي لاړ شئ لغونې افغانستان وګورئ حیران بشئ. افغانستان کې چې کوم نظام روان دی، کوم سکون او اطمینان روان دی، سنگر کې ناست دی او خوشحاله دي، ګولۍ ته ناست دی، ګولۍ ته په توپه باندې د هغه په میزایل سینه لګي او په هغې کې د خوشحالۍ د الله اکبر به اواز وباسي. داسې د خدای نظام زمونږ په دې وطن کې راوستلی کړي. وروڼو زمونږ نواز شریف کاکا خدای دې پام اسلام ته کې هغه د طبیعه یو شعر اوښکې د اسلام راولم چغې یې درته والې ده. خدای دې حقیقت کې مونږ په چا سوال نه کوو، خو وروڼو دا ټول د دروغو چغې دي، ټول د دروغو د دوکې چغې دي. دې نه مخکې زمونږ ضیا صاحب هم لس نیم کاله په دې چغه حکومت کړی دی، چغه به یې واله خلک وایي ضیاءالحق ښه سړی و ښه سړی و. زه هم د هغه نه غټ خبیث سړی بل نو. ښه سړی څه ته وایي؟ ښه سړی خو هغې ته وایي چې لاس کې د اختیار دی او څه کار د دین دپاره وکړې څه وکړل سوا د دین د بدنامۍ نه. د خلکو په نظر کې دین بدنام کو، نظام صلات دی او نظام زکات دی. نواز شریف کاکا هم بله اعلان وکړو وی صاحب دغه اسلام در روان دی که خیري او بس اسلام راغی. دې دلته دا چغه وایي ماسخوتن یې هلته کې په کراچۍ کې ښځو ته تقریر کو او ښځو ته وایي وی اسلامي نظام راولم اعلان مې کړی دی خو تاسو خفه کېږئ مه چې څنګه یې هغسې به یې. ای ته د خدای بې انصافه دا اسلام کې داسې شته چې څنګه یې هغسې به یې. بل ورځې مري کې
هغه بل بې ختلې لاړ نو هلته کې د کلبونو او د شرابونو پرمټې ورکړې، هلته کې هغه بل دی اګنجې، هغه پکې هغه ځای نه اعلان وکړه د سود متعلقه، وی سود بم پکې وي. اخوا پکې هغه بل شیعه چې ورسره ناست دی مشاهد حسین، هغه وی اسلام منم خو طالبان برانډ نه منم. څه مطلب؟ هلته د غل نه لاس پرې کېږي، قاتل ته سزا ملاویږي، زناکار ته سزا ملاویږي، نو اسلام منم خو نه به قاتل نه لاس پرې کېږي. طالبان برانډ څه ته وایي؟ طالبانو نظام ورشه وګوره، تقریبا د خلفای راشدینو نظام دی. د طالبانو نظام خو تقریبا د خلفای راشدینو نظام دی. زه درته چیلنج در کوم، راشئ ما سره ټیک ده، د هغوی اطرافو کې بعضې کمزوری به پکې خامخی پوره تسلط د هغې غریبانانو لا نشته، خو مقصد یې وګورئ لږ چې کوم دی تسلط دی هغه نظام وګورئ. نو وایي د طالبانو والا بني غل نه به لاس نه پرې کېږي، زانی ته به سزا نه ملاویږي، قاتل ته به نه ملاویږي. ما مخکې ورځو کې یو ځای کې تقریر و، لویه جلسه کې ما وی یو سړي بل ته وی چې ما له په دې شا د زمري نقشه جوړه کا، زمری را له په دې شا جوړ کا، نو دا ستن راوالي نو هغه دا شا وټکئ نو پکې دا دغه واچئ، رنګ واچئ، نو چې هغه هغه ستن راواغېسته په دې املی ورته داسې یو څو ټکه ورکړه، اوهو وی خوږ دې کړه، دا څه جوړی؟ وی دا د زمري خپې جوړوم که نه، وی دا خو مې خوږی دا ترې لرې کا. نو چې بیا هغه ستن راواغېسته ټک ټک یې جوړ کړل، وی دا وله څه جوړی؟ وی دا وله غوږونه جوړوم، وی دا مې هم خوږی دا هم ترې لر کا. نو چې بیا راواغېسته ټک ټک، وی دا څه جوړی؟ وی دی لکۍ جوړوم، وی دې هم خوږ کړم دا هم ترې لر. نو چې بیا راواغېستل ټک ټک، بیا وی ملا دې راله خوږ کړه، څه جوړی؟ وی سر وله جوړوم، وی دا سر هم ترې کټ که دا مې هم خوږی. وی خدای دې بې خو باسه، هغه زمري بسي چې نه لکۍ نه خپې وي نه سر یو نه غوږونه. نو نواز شریف کاکا وی ښځو ته پکې هغسې ازادي ملاویږي، سود به پکې روئ، جیز به قاتل ته پکې سزا نشته، غل ته پکې نشته، طالبانو اسلام نه منم. نو مونږ وایو د اکبر دا دین الهي ځان سره سنبال که زمونږ دا نه دی خدای د علماو په لاس اسلامي نظام په دې وطن کې راوړی. او دا یقینا دا خبر یاد ساتئ، بغیر طالب او د مولا نه که دوی شل کړه که نه، راشه زما په دې مخ لاړ وتوکه چې کوم انسان د خدای نه نه یېرېږي هغه اسلامي نظام نشي راوړی. ته به اول چې دا څومره کارخانې دي جوړې کړي دي، د سندان نه راووتې کوم ځای ته راورسېدې، دا به ټولې خیرات کې د هغې نه پس به اسلامي نظام راولي. لور ته به لوپټه په سره، ښځې ته به لوپټه په سره، پرده کې به کور کې کښېنی، ستا وزیران او د وزیرانو ښځې به د تقاریب و افتتاحګانې نه کوي، هله به اسلامي نظام راولي. طالبانو غوندې اسلامي نظام به راولي چې د خدای یره دې پړه کې نه اسلامي نظام نشي راوستی. خدای دې د دې قرآن حکیم رونو یو حق دا دی چې په دې مخ د ځمکه خدای اسلامي نظام راوستلی کړي. خدای دې کړي چې زمونږ په دې وطن کې اسلامي نظام راشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.